سکونه در کړل دوه نفر په ماښام کې ماته راځي موږ ته وایي چې موږ د نقاب جبار اسلامي امارت مجاهدینو تا سره ډېر ظلم شوی دا وکړه انشاءالله ښه کېږو 2 دقیقې په بل لکه ما سره درېږي دې هوا سره مې لږ ونتړل شوی راحتي راغلی امام وصل راغله د پکتیاوال سره جبار راځي حاجي جبار الله اکبر الله اکبر راځي ما کله سوال خاصه کوالم بيدا موسى بوجدان شبني بوجدان ډاکټر عبدالله بوجدان زمایم قدرت په ګټه چې داسې 2 نفر طالبان ماته راځي د خاکي جبار نه الله اکبر مش تاسو سره ظلم کېږي خیر دا وکړو انشاءالله خدای پاک په تاسو ته اجر درکړي ثواب درکړي انشاءالله جوړېږي ډېر خلک دې سره جوړ شوي دي د ماته په 9 کیلومتره کې د جمهوري پرته د 2 کیلومتره کې 9 کیلومتره کې اثر راته پرته دی یو نفر مې نه کړ خدای مو هلاک کړه خدای مو تباه کړه خدای مو هلاک کړه مرستې باشه دي تاسو ګریوال الله اکبر بلاسي الله اکبر یتیمانو ټول زره زره حساب دې تاسو نه وړه نورم په خدای سپارم نورم په خدای سپارم الله اکبر نورم په خدای سپارم خیرات ولا په مخ وخاشه الله اکبر د افغانستان اسلامي امارت ته سلام د تا عسکرو ته سلام چې له خاګي جبار نه د تا په نس وږي مجاهدین زید یو مریض پوښتنه کوي د غله چارواکو نه نور خلاص کا یا الله خپل په غضب اخته کم دغه کورونا په دوی راوله چې یو ملي تجار داسې یو څوک زه به دا بیرغ نه ښکلومې تاسو په خپله واورېدل په میلیونونو میلیونونو افغانۍ ټاکس یې ورکړی ده له خاکي جبار نه 2 په نس وږي مجاهدین ورځي دي ده ته دوا وروړي دی په خپله خوله وایي چې ما ته سکون پرې راغلی ده ای د ارګ غله چارواکو ای فاحشو بې ناموسانو ای د غرب لنډغرو تاسو نور زموږ نه یاست په کار د دې ملت ته یو دانه ګولۍ نسئ ورکولی دغه کورونا تاسو راوستې ده دا د غرب لنډغرو راوستې ده دا هغه چا راوستې چې په امریکا کې عیش او عشرت کوه دا د تاسو بچی راوستې ده الله مو په خپل قهر اخته که د اسلامي امارت مجاهدینو مشرانو درخواست درته کوم دا بیماري جدي ونیسئ د دغه ورور په درد باندې ودردېږئ ټولو افغانانو ته ورسئ که نور هم هېڅ له وسه نه کېږي یو پوښتنه یې وکئ دا غله چارواکي غاصبین د غرب لنډغر د دیموکراسۍ علمبرداران د موږ د هېوادوالو ذوالقدم د دوی ننداره کوي ټوله کورنۍ یې په وبا باندې اخته سوې ده دوی قرنطین کړي سي تر څو هلته هلاک سي الله مو بچي همداسې هلاک کا په غرب کې د تاسو بچي په همدې بیمارۍ اخته سي دا خو د تاسو مرض دا یو ملي تجارو د په میلیونونو افغانۍ ټاکس ورکړی ده بالاخره نتیجه دا سوه چې خلک پولیس د کابل ادارې د ناموس کنځلې ورته کوي ولې ورشئ د نورو ملکونو نه زده کړئ ورسئ یو متعصب سړی یو خائن سړی یو د افغانانو قاتل سړی هم د ساتیامي وزیر ټاکلی ده ورشه چې هغه خپل قوم ته د کورونا په باره کې څومره خدمت کړی ده ولې د ما پښتون افغان ورور په دې مرض باندې اخته ده د صحت عامې وزیره ته د عیش او عشرت لپاره دلته راغلی دا خاینان دا سکشویان چې په یوه اداره باندې نه پوهېږي الله مو په خپل قهر اخته که دغه کلمې لاندې ژوند کول موږ غواړو موږ اسلامي امارت غواړو موږ د افغانستان سوچه مجاهدین غواړو لبیک ورته وایو ملت ستاسو راتلو ته انتظار ده په بستر ناروغان تاسو ته دعا کوي دا مریض وایي زه به الله ته شکایت کومه که زه مړ سوم زه به رب جلجلال ته وایمه چې د ما درد ته څوک نه دي راغلي دا ورځ سبا په ما او تا روان دی افغان وروره دا مریض به رب ذوالجلال ته شکایت کوي وایي بچې بې درده افغانان مسلمانانو د ما ننداره کوله د ما بچي مړه کېدل دومره وحشت ای د کابل مزدوري ادارې ای د کابل بېواکه او بلواکه ادارې الله مو په غضب د خدای اخته که
دوه کسه مجاهدین له خاک جبار نه د دې ورور ته ځې د دې کلمې سوري لاندې ژوند غواړو تر دې که قسم مې دې په خدای وي چې دا یو لاس مې قطع سي دا بیرغ په دې بل لاس کې نیسم چې دا لاس مې قطع سي چې سر مې غوڅ سي دا بیرغ دې به په قبر باندې ولګوم